الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، دا چې د رمضان المبارک اخري لس شپې قریب شوي دي او په دغه شپو ورځو کې یو ډیر مهم عمل دی چې هغې ته اعتکاف ویلی شي. غواړو د هغې متعلق یو څو بعضې مهمې خبرې په اختصار ډول سره بیان کړو، ځکه کوم ورور چې د اعتکاف اراده لري هغه دپاره ضروري وي د دې مسلو پیژندل. اوله مسله د اعتکاف حکم، چې اعتکاف څه حکم لري، آیا دا واجب دی، فرض دی او که سنت دی؟ نو اعتکاف اجماع د امت سره دا یو سنت دی. امام ابن المنذر رحمه الله په خپل کتاب الاجماع کې فرمایي: واجمعوا على ان الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا. وی اجماع ده په دې باندې چې اعتکاف دا سنت عمل دی. خو د سنت مطلب به دا نه چې لکه بس څوک به په قصه کې نه وي، بلکې دې ته سوچ کول پکار دی چې د چا سنت دی. دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دی، او داسې سنت دی چې کله مدینې ته هغې هجرت وکړو، اعتکاف یې پرېښی هم نه دی، تر وفاته پورې هغه به اعتکاف کوو. خو مطلب پکې دا دی زموږ چې دا فرض واجب نه دی که سړی یعنې چې په هر چا باندې لازمي شي، ضرور شي، او که چا ونه کړو نو هغه به ګناهګارېږي. دا هم هدف دی د دې خبرې د وضاحت نه. دویمه مسله د اعتکاف په باره کې هغه مقاصد الاعتکاف، چې د اعتکاف نه مقصد څه شی دی. یو ورور مسلمان چې اعتکاف ته کیني د دې به هدف څه شی؟ نو یو د هغې اهدافونه هغه الخلوة بالله عز وجل، الله جل جلاله د ځان یوازې کول، خالي کول، د دنیا د ټولو مشاغلونه او د ټولو مصروفیاتونه سړی ځان یوازې کړي الله جل جلاله ته. د ټولو انسانانو سړی ځان په ډډه کړي او انسان خپل رب ته د زړه بړاوزو باسي، دغلته همدغه رنګې عاجزي ورته وکړي، ځان ورته ذلیله کړي، جړاګانې فریادونه ورته وکړي، او دا هم پکې مقصد دی په اعتکاف کې. همدغه رنګې په اعتکاف کې اصلاح القلب، د خپل زړه اصلاح کول، او دا هم ډېره مهمه ده، ځکه زړه چې کله اصلاح شي ټول بدن ورسره اصلاح کېږي، لکه څنګه چې په حدیث کې دی زړه چې کله خراب شي ټول بدن دله خرابوي. او دا په دغه وخت کې اصلاح کېږي چې ته کله خلوت وکړي او ځان لشي، او الله جل جلاله ته د هر څه نه ځان فارغه کړي، او هغه سره خپل رابطه او مناجات او خبرې او د زړه فریاد دا ورسره کړي. الله د انسان زړه بیا څه کوي؟ ثابتوي او صفا کوي. همدغه رنګې د روژې حفاظت مهمې ورځې دي. همدغه رنګې تحري لیلة القدر، د لیلة القدر شپې راګیرول، دا هم پکې مهم مقصد دی. نو مطلب دا ده چې اعتکاف والا به داسې نه چې بس خوبونو له لاړ شي، خوبونو ته ځان وزګار کړي او یوازې کړي ځان خوبونو ته، بلکې هلته به شوګیرونه کوي، ټوله شپه وسوشي، نیمه شپه، هر المهم چې لیلة القدر راګیر کړي. او دا معظمه خبره ده چې یو سړی لیلة القدر راګیر کړي، او خامخا راګیرېږي انشاءالله په دغې لسو شپو کې ضرور دی. او چې دغه ته فارغ شو جومات کې یوازې وي، دا دې شوګیرې کړي، خپله دې پکې راګیر کړه. همدغه رنګې بل د مقاصدو د اعتکاف نه دا هم دی التقلل من المباح من الامور الدنیویة. په دې ورځو کې سړی هغه کوم مباح کارونه چې کومي موږ ته جایز کارونه دي، د هغې نه کموالی کول، هغې ته لته ورکول. هلکه دا ډېر خوراکونه او دا دعوتونه دي، پلانکي ځای له لاړ شو، دا وکړه هغه وکړه، د هر څه نه سړی ځان فریض کړي، یو تربیت نفس ته ورکړي. نو دا پکې مهم مقاصد دي په اعتکاف کې. درېمه مسله د اعتکاف متعلق هغه شروط د اعتکاف دي. چې سړی اعتکاف ته کیني کوم شروط په هغې کې لازم دی، ضرور دي. اول په هغې کې اسلام دی، سړی به مسلمان وي، کافر دپاره اعتکاف نشته، مرتد دپاره نشته دی. دویم تمیز به په دې سړي کې، مطلب دا دی داسې ماشوم به نه وي چې هغه خاو بد نه پېژني، ورکوټه وي، بلکې بالغ سړی به وي، بالغ هلک به یو که بالغ هم نه وي، دا وي چې پوهیږي په دې خبرو باندې، مسلو باندې پوهیږي، عاقل وي، عاقل. دغه دپاره دریم شرط د دې دپاره هغه طهارت دی، طهارت من الحدث الاکبر، د جنابت نه په جنابت وخت کې به سړی نه
همدغه رنګې که چېرته زنانه په اعتکاف کې وي نو د حیض او د نفاس حالت دا به نه وي، په دې کې اعتکاف نه کېږي. بل شرط د دې دپاره هغه دا ده چې په جومات کې به وي، اعتکاف په بل ځای کې نه کېږي، په جومات کې به صرف کېږي. د دې سره دا خبره واورئ چې جومات کوم جومات کې دا کېږي، نو اختلاف دی په دې کې. راجحه دا ده چې په هر جومات کې کېږي، په دې شرط چې په هغې کې 5 وخته منځونه کېږي، په هغې کې اعتکاف جائز دی. اما دا چې دا شرط نه ده چې خامخا د جمعې منځ پکې کېږي، خو بهتره ده چې په داسې جومات کې سړی وکړي چې د جمعې منځ پکې کېږي. وجه دا ده چې وتل په سړي باندې ډېر نه کېږي، ځکه دا که داسې جومات وي چې صرف 5 وخته منځ پکې کېږي، نو ته به مضطر یې، ته به ځې جمعې منځ لپاره به وځې. المهم که چېرته د جمعې منځ پکې جامع جومات وي دا ډېره بهتره ده، خو که هغه نه وي نو هغه جومات چې 5 وخته منځ پکې کېږي په هغې کې هم جائز دی، ځکه قرآن کریم کې مساجد مطلق راغلی دی وانتم عاکفون فی المساجد. بله مسله په دې کې هغه محظورات الاعتکاف چې کم شیان دي چې معتکف صاحب د هغه نه ډډه وکړي او په هغې سره د هغې اعتکاف خرابېږي. نو یو په هغې کې د مسجد نه بغیر د ضرورت وتل، په دې سره د سړي اعتکاف خرابېږي. چې هلکه پلانکي د روانې منډې وې، پلانکي پټي ته پکې روان وي، دوکانونو ته پکې روان وي، دا پکې کوم هغه پکې کومه، په دې سره بغیر د حاجته وتل په دې سره د سړي اعتکاف خرابېږي. نو اعتکاف والا چې کوم دی معتکف صاحب به په جومات کې وي، د جومات نه به نه وځي مګر د ضرورت دپاره. ضرورت شی دی چې هغه قضای حاجت ته وځي، یا بل داسې مشکل وي چې د ده وتل په هغې کې ضرور وي، او دته به ډوډۍ راوړلی شي، جومات ته به ډوډۍ دته راوړلی شي، لکه نبي صلی الله علیه وسلم طریقه به هم دا وه چې هغه ته به ډوډۍ راوړلی شوه. دویم محظور هغه شی چې اعتکاف ورسره خرابېږي، هغه مباشرة النساء، زنانه خپل زنانو سره، خپلې ښځې سره به مباشرت جما نه کوي. که دا یې وکړه نو اعتکاف یې دوړه شو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، الله جل جلاله د دې نه منع کړې ده. او که چېرته زنانه وي نو هغې دپاره حیض شرط دی چې حیض او نفاس په حالت کې به نه وي. که چېرته دا شروع شو نو واجب ده چې دا به د جومات نه بیا وځي. همدغه رنګې هغه ښځه چې د هغه خاوند وفات شي، دا په اعتکاف کې وي، نو دا به ځي هلته به خپل دغه شروع کوي، دا عدت به شروع کوي. دا یو څو مسلې وي د اعتکاف متعلق. بله مهمه خبره دا هم ده د اعتکاف متعلق چې کله به سړی ورنوځي، کله به شروع کوي او کله به وځي. په دې کې 2 قوله دي جمهور اهل علم، چې په دې کې مذاهب 4 او ائمه 4 هم دي، چې سړی به د 21مې شپې په شپه کې ورنوځي. یعنی مثال په طور چې نن 20 روژه ده، سبا له 21مه شروع کېږي که نه، نو دغه د 21مې شپې کې به ته ورنوځي. کوم وخت کې به ورنوځي؟ د قبل غروب الشمس، د نمر پرېوتو نه لږ مخکې به ورځي، ځکه نمر پرېوتو سره څه شروع کېږي؟ د 21مې شپه شروع کېږي، نو په دغې ټیم کې به دا ورنوځي. او دا قول راجح دی، دلایل هم په دې کې او مناقشې په دې کې، هغه موږ نه بیانو، خبره اوږدېږي، خو دا قول د جمهور اهل علم دی او دا راجح دی. بل او وتل چې کوم دی همدغه رنګي اخري شپه چې کوم ده د شپې، یعنی مثال په طور 30مه روژه ده، سبا له شوال اوله ورځ ده، نو چې کله ماښام داخل شو، رمضان ختم شو که نه، نو شوال شپه داخل شو، ته وتلی شي. او که هغه د 9 شتو وي همدغه رنګې چې روژه پوره شي، شوال اوله ورځ سبا ده، د ته چې روژه ماته کې وتلی شي. خو اهل علم ذکر کوي که چېرته پاتې شي او سبا د جومات نه وځي، نو دې کې څه اشکال نشته دی. بله مهمه خبره په آخره کې دا هم ده چې په اعتکاف کې د دې په فضایلو کې بعضې حدیث اهل علم ذکر کوي. نو دې کې دا عامه خبره واورئ چې د اعتکاف په باره کې چې څومره فضایل راغلي په حدیثو کې، دا ټول ضعیف دي. دې دا مطلب نه چې اعتکاف ثواب نه لري، نه، بلکې ما ذکر کړ، د آیات چې ما کوم ذکر کړ په دې کې الله جل جلاله ابراهیم او اسماعیل السلام ته وایي چې تاسو د حرم دا پاک کړئ د معتکفینو دپاره او د فلانکي دپاره. د نبي صلی الله علیه وسلم عمل شو تر مرګه پورې، داسې نور فایدې پکې ډېرې زیاتې دي، لیکن احادیث د نبي صلی الله علیه وسلم نه په دې کې مباشرتا خپله نقل نه دي چې که چا ونیو نو د دې دپاره لکه 2 حجونه چې کړي یا 2 عمرې کړي، داسې نور فضایل ذکر کوي. دا هغه خلکو ته پرېږده چې صرف قصې هغه کوي. نو دغه مختصر یو څو اعمالو او احکامو د اعتکاف په باره کې الله جل جلاله دې ټولو مسلمانانو ته د دې عظیم عمل توفیق ورکړي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.